السلام علیکم ګرانو کتونکو. کو ستاسو موبایل په انټرنیټ کې کمزوري وي او یا تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې هلته نت صحیح کار نه کوي، نو هیڅ فکر مه کوئ. دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو به پوه شئ چې څنګه کولی شو موږ په خپل موبایل کې داسې یو سیټینګ وکړو کو بیا نت هم کمزوری وي او یا ځای دغسې وي چې نت صحیح کار نه کوي، خو بیا هم ستاسو موبایل به 4G کې وي او تاسو کولی شئ چې هر وخت د خپل انټرنیټ نه په 4G کې استفاده وکړئ. نو دغه سیټینګ لپاره ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو تاسو به اول پلی سټور ته لاړ شئ. په پلی سټور باندې به کلیک وکړئ او یو اپلیکیشن دی چې هغه به انسټال کړئ په خپل موبایل کې. 3 MB اپلیکیشن دی، دغلته به تاسو ولیکئ 4G سویچر او سرچ به کوي دغه دریم نمبر کوم اپلیکیشن چې تاسو وینئ، کوم اپ چې تاسو وینئ، نو په دغه باندې به کلیک وکړئ او دغه به خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا به تاسو د موبایل سکرین ته راشي. تاسو ګورئ دغه یو اپلیکیشن دی، دغه به کولاو کړئ. ما مخکې نه انسټال کړی. نو تاسو ګورئ چې دغه آپشن دی، په دغه کې تاسو کلیک وکړئ. نو دغلته د سیم کارډونو ځای دی، مطلب تاسو په کوم سیم کارډ کې نت استعمالوئ. نو ګورئ یو فون 0 دی، بل فون 1 دی. فون 0 چې دی دغه اولنی سیم کارډ دی او فون 1 دغه دویم سیم کارډ دی. نو چې په کوم سیم کارډ کې ستاسو نیټ وي هغه به کلیک کوئ، په هغې باندې به کلیک وکړئ. بیا تاسو ګورئ چې دغه آپشن دی، په دغې به کلیک وکړئ. نو دلته ستاسو د انټرنیټ دغه سیټینګونه دي. کو تاسو غواړئ 4G ته واړوئ نو دغه LTE اونلی دغه به کلیک کوئ. نو دې سره به دغه موبایل چې ستاسو وي د یو 3 یا 5 منټو دپاره سیګنل ورک کړي او بیا به ستاسو موبایل د سیګنل راشي او 4G به وي. نو بیا تاسو کولی شئ چې 4G کې د استفاده وکړئ. که د هر څومره وخت لپاره تاسو خپل موبایل استعمالوئ نو هغه به 4G. نو ګرانو کتونکو، که تاسو غواړئ چې دغسې نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې وګورئ او هغې نه استفاده وکړئ نو زموږ چینل تعقیب کړئ. دلته به تاسو هر رقم ویډیو پیدا کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.